که څوک وغواړي چې په ملک کې امن وي، په ژوند کې خوشحالي وي او په رزق کې فریماني وي، نو 5 خبرې دي چې باید ډیره پاملرنه ورته وشي. حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي یو ځل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مهاجرینو یو جماعت ته د 5 خبرو سپارښتنه وکړه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې سپارښتنه کوي، نو بیا د دلایلو هیڅ گنجایش نشته. هغه صلی الله علیه وسلم وفرمایل زه به تاسې ته د 5 خبرو سپارښتنه وکړم، په یاد یې ولرئ. وی فرمایل چې کله په کوم قوم کې بې حیایي ډیره وي او عامه شي، الله تعالی به په هغو باندې داسې مرض او تکلیفونه نازلوي چې د هغو تیرو پیړیو هم کله په هکله نه وي اورېدلي، او چې کله په کوم قوم کې په تله کې زیاتی وي او په تجارت کې بېایماني وي او په معاملاتو کې چلول وي، الله تعالی به په هغو باندې داسې واکداران مقرروي چې نه به په زړو باندې رحم کوي او نه به په ماشومانو باندې شفقت کوي، او هغوی چې په هره خبره باندې دروغ وایي او د خپلې ژبې څخه ګرځي، الله تعالی به هغوی د هغوی دشمنانو ته ورسپاري چې د خپلو کورونو په منځ کې به یې ذلیله کوي او مالونه به یې چور کوي. او هغه قوم کې چې خلک زکات او صدقې ته د تاوان په سترګه ګوري، الله تعالی به د هغوی په رزق کې تنګي راولي، په هغوی به یو قطره باران هم نه وای ورولی که چیرې د ځمکې په سر بې زبانه حیوانات نه وای. او په هغه قوم کې چې عدل او انصاف نه وي او هلته قانون د پښو لاندې وي، الله تعالی به هغه قوم په خپلو کې نښلوي او یو بل به سره وژني. هغه صلی الله علیه وسلم وفرمایل په هر مسلمان باندې فرض ده چې د حلال او حرام ترمنځ فرق وکړی شي او فرق ورته معلوم وي. اړینه نه ده چې څوک دې اول عالم شي او بیا دې د حرام او حلالو ترمنځ فرق وکړی شي. السلام علیکم.